شوال د کوچني اختر د میاشتې روژې ثابت دي او د دې فضیلت هم ثابت دي. لکه اول حدیث دی د ابو ایوب انصاری رضی الله عنه څخه، هغه وایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک د روژې د رمضان مبارک روزې ونسي، د هغه بعد 6 روزې د شوال ورسره ونسي، دا داسې دي کانه کصیام دهر، لکه ټوله زندگی چې روزی دومره اجر او ثواب لري. په بل حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي عن ثوبان رضی الله عنه عن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال جعل الله الحسنة بعشر امثالها. الله رب العالمین د مؤمن یوه نیکي په 10 باندې وربدلي. فشهر بعشرة اشهر، یوه میاشت روژې چې چا ونیولې الله یې په 10 میاشتو روژو وربدلي. و6 ایام بعد الفطر تمام السنه. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د شوال د میاشتې د اختر کوچني اختر بعد چې د 6 روژې څوک ونسي، دا داسې دي لکه ټول کال چې روژې نیولي. رواه النسائي واللفظ له وابن ماجه وابن خزيمة. وفي رواية للنسائي وابن خزيمة صيام شهر رمضان ب10 أشهر. د روژې میاشته یوه میاشته په 10 میاشتو الله اجر ورکړي. وصيام 6 أيام بشهرين. او د شوال د کوچني اختر په میاشته کې چې 6 روژې څوک ونسي د 2 میاشتو اجر ثواب ورکړي. فذلك صيام سنه، دا داسې دی لکه ټول کال چې روزه ونسي. او بل خبره یو حدیث کې پیغمبر علیه السلام فرمایي څوک چې د کوچني اختر بعد د شوال د 6 روزې ونسي، پیغمبر علیه السلام فرمایي دا د ګناهو تلافي او د ګناهو څخه د پاکي هم سبب او ذریعه ده. دا سړی به د ګناه څخه داسې صفاسي لکه په کومه ورځ چې د خپلې مور څخه پیدا سوی. د مور چې ماشوم پیدا سي خو معصوم یو ګناه هم نه کړی. د تبرانی روایتي خرج التبراني باسناده عن ابن عمر رضی الله عنهما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من صام رمضان، کم چا چې د رمضان مبارک روزې ونیولې، و اتبعه 6 من شوال، او د شوال د 6 روزې هم ورسره ونیولې، پیغمبر علیه السلام فرمای خرج من ذنوبه کیوم ولدته امه. د ګناهو څخه به داسې صفاسي لکه په کومه ورځ چې د مور پیدا سوی. رواه المنذري جلد 2 صفحه 111. دغه رقم علامه حیثمی په مجموع زوائد کې جلد 3 صفحه 144 کې د حدیث روایت نقل کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم چا د رمضان المبارک روزې ونیولې، د هغه بعد بیا د شوال په میاشته کې 6 روزې مزید ورسره ونیولې، خرج من ذنوبه، د ګناه څخه به داسې صفاسي که یوم ولدته امه، لکه په کومه ورځ چې د مور پیدا سوی. بله پوښتنه ده چې آیا دا روزې مسلسل نیول ضروري دي؟ په مابین کې یعنی پرله پسې نیول ضروري دي که په مابین کې یو څه وقفه کېدلی سي، یوه ورځ روزه کې بله ورځ یې پرېږدي؟ محترمه مسلسل ضروري نه دي. دا روزې په تسلسل باندې پرله پسې نیول ضروري نه دي. په ثواب کې هم هیڅ کمی نه راځي که سړی یوه ورځ روزه ونسي بله ورځ یې وخوري، بله ورځ روزه ونسي بله ورځ یې وخوري. په هغه اجر او ثواب چې رسول الله بیان کړی دي چې د ټول کال یا د ټولې زندگی، لکه دا سړی چې صوم و دهر ټوله زمانه یې روزی، دغه ثواب په دې باندې نه کمیږي. تسلسل پکې ضروري نه دی. دغه رقم زموږ د فقه غټ کتاب دی تنویر الابصار در مختار جلد 2 صفحه 415 کې مطبع کراچی HM سعید کراچی، هغه کې لیکلي دي وندب تفریق صوم 6 من شوال ولا يكره التتابع. تتابع هم مکروه نه ده مسلسل، لیکن ضروری دا د مندوب دا ده چې دا د 6 د شوال روزې په دې مابین کې تفریق راسي، یعنی یوه ورځ یې ونسي بله ورځ چې انسان نشاط وي، انسان باندې بوج هم نسي. بهرحال دا شی ثواب کې کمی نه راځي چې سړی دی یوه ورځ روزه کې بله ورځ دی وخوري، یعنی تسلسل پکې ضروري نه دی. که تسلسل سره سړی ونسي هغه هم پروا نه لري، هغه هم په ثواب کې څه کمی نه راځي. الله رب العالمین څه وویل څه واورېدل په دې باندې عمل کول توفیق نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.